د ټول نمخ کې اساسي او بنیادی فائدہ د وجې نیولو دا زمونږ او رب العالمین په مابین کې رابطه ده د تقوا. غواړو چې هر مسلمان سره متقی شي، زه متقی شم ته متقی شي، زمونږ زنانه متقین شي. اساسي بنیادی او لوی سبب دی غیر لپاره د خروشه ده. دویم لوی فائدہ پکې دا ده ضبط النفس عن التمرد. انسان په خپل نفس باندې کنټرولېږي، نسی قبضه کی راولي د دې رشي سبا ورانه ونی کې حق ورانه چې په ورځ قیامت به در لپاره سبب د نقصان جوړيږي. بل مسله بل پیدا الله عز وجل په دې باندې جنت ورکړي لکه مخکې حدیث کې مچ ویلي تزکیه د نفس. او لوی مسله دار امام ابن قیم رحمه الله فرمایي د مسلمانانو فقراو درد ته محسوسي هغه خرج په جمعو باندې هغه وګړي، هغه خلک په میاشتو باندې هغه وګړي، هغه خلک په ورځ شپو باندې هغه وګړي چې تاکل روزونی ولا درد محسوس کې به بر توجه دی هغه په طرف باندې ورواوړي چې اوه د دې څومره اهتمام وکړ دی، دې څومره لحاظ ساتل وکړ دی. خاص کر هم حیواناتو پر راځي په دې باندې